ښځه جنازې ته قبرستان ته تلل نو له هغه مړي سره پام کوئ، داسې نه ایسي هغه لکه پنه یې سترګک داسې ورته والی، داسې پام ورسره کوئ. ښه نه کوم د چا جنازې کې اشتراک نه کوم، دغه فضول خبرې کوي، دننه جومات کې تراویح کېږي دوی باندې ګپ شپ لګوي. دا شی شته. دا د دې نه سیوا په جنازې کې ښځه شرکت کوي. دا به هغه فرینډ والا وي. فرینډ څه شي ورته وایي؟ بای فرینډ ګرل فرینډ والا کولی سه پلار یې مخته ولاړی، ورور یې مخته ولاړی، خدای نونه یې شاته ویلوړي، درویغ به ویلر سای سترګې به نرسه پټو د کوپر وطن ترغلی خدای ولی سای خیدا دې نه لوی د اوس بل نسته ک پلار وی کو غړ به غیرت یو غړ به غیرت یو کولی سه نه نو ته خو دغه سمو بیا تاقلق انتقاد در باندې کې ما غریب باندې خودونه ټاپی لګیدل زه د وسان ورته وایم. ښه زه څه شي ورته وایم؟ د وسان د لګان. ها ولا د لګون په مخ نه دی باندې به پردي ګرځي به حیا ګرځي. دا سړی کپلار وی ک خاون وی ک ورور وی ک زوی د ټول د وسان دي. د لګان د وسان څه شي؟ د لګان د وسان د وسان حالان کې یو بل خبر هم د دلته اوس په جنازې منځ کې ښځه اشتراک کوي او بیا د هغې نه بل بېحیایي دا ده چې په سړو سره صفونو کې یو ځای ودرېږي او لباس یې داسې نه وي چې مټې پټي یا پرتوګ اغوستی. یو ځکه کولی سه تو خبره ونه زما کسان د جمعات کې موزه خلق راټول شو وایله مې تی سره روغ د امر قصه مره باندې کو دا روزه کې بیا میته بیا ډیر خرابېږي، بیا قصه خرابېږي ورځه لا دي ملسه. دا توبه اصلا کې یو خبره درته وکړم. تاسو پوهیږئ الله اکبر دا هغه دی بدبختی له قرآن او له دین او له اسلام نه د لرېوالي هغه نهایت درجه د سیدا خلق داسې ځای ته رسېدلي دي چې اوس په قبرستان کې زنانه ورته ولاړې وي. په دې خلقو هم د خدای لعنت ده، په دې مړي هم د خدای لعنت ده، دا چا چې دا خلق راغوښتلي په دې هم د خدای لعنت ده، او دا مړی هم همدغسې د خدای په لعنت کې هلته ورلیږي، یوې شیلې ته ورلیږي. اوس ګوریا مړی چې وسول ټول هغه کارونه باید وکړلی سي چې هغه د شریعت خلاف نه وي، تر څو الله جل وعلا په دې مړي باندې رحم وکړي. نو ته چې هلته دا بلبلې مور روانې کړې وي چې تر دې بلاګي پورې بدن ښکاره کېږي. دا بلاګۍ دا زنګونې درته ښیم نه ښه نو دلته بوځي رحمت ملایکه راسي او که به د عذاب ملایکه ولاړې وي او که به دلته لعنت ورباندې ویلی کېږي. په قبرستان کې زنانه له جنازې سره تلل، بیا له مړي سره هلته ودرېدل، دغه ښځې هم لعنتیانې دي، دغه خاوندان هم لعنتیان دي، دا مسلمانان هم لعنتیان دي، او چا چې دا کار کړی ده دغه مړي پسې اور بل کړی ده. څه شی بل کړی؟ اور بل کړی نه اور. اوس متي خوښه خپله ده. ښه یوه زنانه د ماته وایي دونه مغروره یې برېتوره خور ده که څوک د یو ته وایي ځان درته ښکاره کېږي جنتي. نه خبره مې نه ده کړې. موږ د قرآن پابند یو، موږ د دین پابند یو. ښه موږ ته د دین مبارک وي او تاسو ته د پرتګال مبارک وي. هو قاری صاحب موږ ته د دین حکم معتبر ده او تاسو ته ګلپرینډ معتبر ده چې د خپلې بلا پوهېږئ په دې خبره؟ دا جائز نه دي، دا جائز نه دي. الله جل وعلا دې هدایت ټولو ته وکړي. قاری صاحب دا پاکستان کې چې کومه کلاش علاقه ده د پاکستان کې دلته چې کله مړی وشي که نه بیا یې سره ډولونه غږوي، بیا وایي چې د مړی خوشحاله وي، داسې په ګډېدا جنت ته لاړ شي. دا هلته یو دا رواج ده. او دغه علاقې کې دا ده چې ګس لاس ته پرې کې کټ کې و به ورته چې ولې ګس لاس مو ته پرې که وایي ځکه مو ته پرې که چې ده ته په ګس لاس عملنامه میلاوه نه شي.
چې عملنامه ورته میلاویږي نو پخې به ورته میلاویږي ځکه چې خو به یې نه هغه خو د پاکستان کې پاته شوی ده دا رواجونه هم شته دي الله اکبر اصلا کې خبره ده دا دین نه لريواله دومره ډیر زیات سول دین نه لريواله لدی قران نه لريواله دومره ډیر زیات سول یعنی اوس ګوري د مسلمان معنا ده یو مسلمان ده یو مسلمان ده یو پری اسلام والا ده یو د تکلیفي اسلام والا ده دا د پری اسلام والا هم دغه فکر لري هم دغه سوچ لري د پری اسلام والا هم دغه سوچ او فکر لري اوس عبادت وکړه په مستور حالات کې دی وکړه المانځه ته لاړ ممانعات په شریعت کې نشته په مستور حال کې لاړ خدا مکه وسې په نیت د المانځه باندې مسجد ته وځي او دغه بای پرینډ او ګل پرینډ ته میسج وکړي سي اندلته راځه په خیر بوتل در سره راوړه خبر دلته دا د دین منل مهم دي مسلمان یعنی د اسلام احکام او د اسلام اوامر ته غاړه خودل ته هغه وخت مؤمن مسلمان جوړیدل سي اسلام د اسلام په خوخه و مني اسلام د ټرمپ په خوخه و نه مني نه اسلام د سیکولریزم او د نېشنلیزم په خوخه نه ډیر داسې خلق ستا ډیر داسې خلق ستا هغه اسلام مني د کلیسا په خوخه مني اسلام وای منم خو د سیکولریزم او د الحادیزم په خوخه منم دا جمهوریتي نظامونه نه دي دا جمهوریتي نظامونه د پاکستان کې یو وخت کې خزو جامع لزانه وېسي وای میرا مرزي چې شی به ویل جسم میری مرزي میرا مرزي بیا د بي ډیر د روزي مبارک شپه د خدا قصه نورم سره خرابوي هم به د شاخو لمبر پلیټ کالیدل هم به د مخه دواړو خواوت په افغانستان کې بیا جمهوریت تو بیا به دغه خزو به ویل د خزو پکې ولې سی وای موږ په یو خاوند گزارنه کې مو به څلور خاوندان وکړو الله اکبر خدای قسم او قرسه دا پرون په پاکستان کې یو ویډیو ما ولیدله علي خان خرڅيږي ودي خدای غضب درته وس الله کاری سه وو شته د اوسم کې ولیدل منګم علي خان خرڅيږي اوس که دغه نظام ته څوک اسلامي نظام وای په دې خبره سره کافر کیږي کله قایسه هم نشي وري که دغه نظام ته څوک اسلامي نظام وای هغه سړی کافر ده په دې خبره او کفر نظام دی د شک میرا جسم میرا څه شي میرا جسم میرا مرزي اوس به د علي خان سره څه کوي علي خان خرڅيږي الله اکبر د موږ د ټرمپ جمهوریت سیو اوس به مولا کوي په غوږ کې ویډیوګانې به ماته ملګرو را لېګلې لوي زنان سره انټرویو کېږي د جمهوریت وکړه وای ولی وای زدي څلورو د چهار شوهر می خواهیم طاقت چهار شوهر دارم د سی غالبا نقطه وای څلور غواړم په یو می وای لا اله الا الله ودا د اروپا ول سدي دا الحمدلله دغه مؤمنان سدي مسلمانان سدي الله دې دوی عزتونه وساتي الله دې دوی ابروګانی وساتي الله دې دوی ته توفیق ور نصیب کړي چې داسې چل ونه کړي کورونه ما بیا یاسته آلته کوم کورونه بوتلل او کورونه مو یوړل بیا د اوس درنه جوړیږي او یا به بندیخانه کې شپې ورځې تیرې دوه کار به کوي کدی چیرې په خپل کور باندې کنټرول ودرلودل په خپل بیبيانو زنانه و باندې نو الته خو ممنوع ده الته ماشومان ته څه نه سی ویلی ډاري کې در نوړي او کدی څه ورته وویل نو بیا د ما یو ملګری دا بیچاره لس میاشتې په جیل کې 2 میاشتې په کور کې نو د ټولو ځوانانو مسلمانانو ته وایم که تاسو اروپا ته سفر کوئ خو ماشومان مو ما بیا یاست خپل فقر دی بالا پی وګرځيږي د مسکینی دی بالا پی وګرځيږي عزت به مو خوندي وي ابرو به مو خوندي وي حیا به مو خوندي وي عقیده به مو نوي خراب ایمان به مو نوي خراب دین به مو نوي خراب یو څو بل څه به نوي خراب
بالکل قاری صاحب کته اوس د دنیا په اثرات پسې وګرځېږي د دنیا په اثرات پسې ډېرې خبرې د زه نسم کولی ډېرې خبرې د زه نسم کولی د ډېرو ملګرو دوستانو بیا خوا به دی بالکل قاری صاحب خو شته پکې داسې هم نسته مؤمنان پکې سته ډېر عزتمن قدرمن په دین مین خلق پکې سته الحمدلله افغانان دي کورونه لري فامیلونه لري د عزت ژوند لري د عزت ژوند الله ورکړی ده په قرآن سره راټول وي په دین په خپلې عقیدې سره راټول وي لیکن دا بعضې چې دي دا بعضې هغه نه د ځان عزت پیژني نه د کورنۍ عزت پیژني نه د بل نه د بل نه د بل بس سری په کور کې نور شیانه چې خو ورباندې پوهېږي که نه ورباندې پوهېږي بخښنې سره بخښنې سره دې لاړو پښتني او که پښتنۍ دلته زه درته خبره وکړم ګوره ښه دی لایف کې چې دا پاست څول ناست دي که نه دا ټول دغلته خارج کې اوسېږي جرمني کې لندن کې دا ټول اما الحمدلله دا په دې قاري صاحب په دې یو خبره باندې نه خفه کېږي دا هر یو خور لري مور لري ښځه لري او ټول په دې خارج کې اوسېږي اما دوی نه خفه کېږي په دې خاطر باندې چې دوی منفي پوینټ نشته دی په دې خاطر باندې چې دوی د شریعت خبرې په ځان باندې قبلوي د الله احکام په ځان باندې قبلوي دیوسي او دلالت نه کوي اما څوک چې دې خبرو باندې خفه کېږي او دوی ته قار ورځي چې تا ته د الله هدایت وکړي ادا وکړي هغه وکړي نو هغوی دو کې بیا غټ فساد دي ستاسو په بېادبي ډېره معافي ستاسو په کونو کې فساد دی په دې خاطر ته ډېر زور درکوي په دې خاطر ته دا خبرې خوند نه درکوي داسې طبیعتونه خرابي الله ذلیله کړه الله هم د دین هم تباه او برباد کړه تاسو په دغه دلالت او په دغه مرستیا کې اخته استه قاری صاحب خو دروغ نه وایي چې تاسو دا نمبر بیرون د دروازې نه ورکوئ زبیره دا لایف خراب دی دا لایف خراب دی مرګرو دا د غوړبن نشي غلی شو دا خلک دا ته به خراب قسم دی بغیر